دریم عزیزانو، کله چې مونږ او تاسو مخ وینځو، د مخ وینځلو نه پس لاس وینځو. د لاس وینځلو کې زمونږ نه غټه غلطي کېږي. نن سبا چونکې د سهولیاتو زندگی د اکثره مسلمانان د بیسن ته اودس کوي، ټوټۍ را خوشې کي هغې ته اودس کوي. نو چې کله اودس کوي ګورئ دا لاس داسې کي، د دې څنګل نه دا لاس وینځي داسې. دا بالکل غلطه طریقه ده. دویم بعضې غلطه طریقه دا ده چې دا لاس ته د مړوند نه داسې وینځي، دې ځای پورې اوبه را خوشې کي. دا هم غلطه طریقه ده. صحیح طریقه دا ده چې وغسل یده الیمنى الی مرفقه الایمن، دا لاس دې پنجه کې او په دې ورغوي کې به نبی علیه السلام داسې راواړولې دا اوبه، عثمان رضی الله فرمایي، او داسې به دا لاس وینځو او دوباره به دا لاس داسې مږو. نو ګورئ عزیزانو، دوباره ورسره دا ورغوی انځل. د دې وجې نه د عربو علماو فتوا دا ده چې کوم سړی داسې الټه لاس وینځي په اودس کې، یا د دې مړوند نه تر څنګلو پورې دا اودس نه کېږي، ځکه د نبی علیه السلام طریقه ونه کړه، بلکې طریقه دا لکه عام ساده خلک چې په لوټه باندې اودس کوي، دا اوبه دغه ته په دې ورغوي کې واچوه او داسې پوره او لاس وینځه او داسې ومږه تر د دې څنګلو پورې. نو دا هم یوه غلطي ده چې خلک یې کوي. نو دا په دې اودس کې د دې نه ځان ساتل پکار دي، د دې نقصان نه ځان ساتل پکار دي، او په دغه طریقه اودس کول وکړه.